سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرو جوړ او روغ به یاستئ. نو به څه بلیا ویلی یاستئ؟ خدای مو خوشحاله لره. ما ویلې نن به موږ ورته ته لوکیشن در ښکاره کړو. راغلي یو کراچي له، لږ به موږ ول دا سمندر رو، دا بلپان، دا شیان در ښکاره کړو. نورې ویډیوګانې خو زیات یو مخ به خړ دیوال ته ناست وي، سړی به یې پر تړه ګړیانې خرڅولو. نن به ته لوکیشن در ښکاره کړو. راغلي یو دلته دو دریا ورته یې په کراچي کې، ډېر ښایسته ځای دی. خدای دستګۍ هم دید ورسره وکړي. نو موږ راغلي دغه دوو کسانو موږ ته دعوت راکړی وی. تقریبا 20 کسان یې مېلمانه وایي. 20 چې د سړي وراله ورسي، ورا به بېزاره وي. نو دوی به موږ ته په یوه ګران هوټل کې خدمت کړی دی. ډېر یې کور ودان مننه یې کوو. نورې خبرې دا دي، دونه ښایسته هوټل وی، دونې صفا ماحول یې وی. څنګه په دا کیمره کې زه څنګه راځم؟ زبردست. فل صفا سترګې خوا د سپیانو چم نه کوي. د سوی هغه سپیانو غم کې سرې. نو نن کوچرایي کوو، داسې ټاپک نسته چې بیا به وروره پول کوچرایي کوو. اصل کې موږ په ته دا لوکیشن وینو، ښایسته لوکیشن دی له سمندره. دا سمندر دی، دا اوبه خو ښکاره سمندر په منځ کې هسې متللی دی. بله ورځ چې هغه ډېره دوړه وه، هغه د کرسپلا په اوبو نه وه، تا نن مو سمندر ته ور ټوپ. ډېر خوند یې وکړ، لږ صفا سو. ګوره څنګه ښایسته یم. ته ما پاسه نه یې. د کرسپلا په جلسه کې یوه سړي سلفي راسره اخیسته، موبایل چې وینې ما ته کمې زه کمې. دا 15 منټه بعد بیا خپل ځان وپېژندی. نه شوکه د کراچۍ په موسم او په ماحول کې داسې ماحول دی. ماحول یې څه کوي، یو مخ دغه ماحول یې. اوس خو ډېر جنګونه شیان نسته کې. هغه پخوا ډېر بدل و، وینې وې، ای د چا او د چا جنګ دی. جنګونه معنا نه لري. ښه ژوند به کوو وروره، د مینې ژوند به کوو، خوند به اخلو. هوا یې ډېره ښایسته هوا ده، داسې نارمل هوا یې ده. نن مو د سمندر هوا ته ګرده ورځ دا ځیګر داسې نیولی وي. خوند مو پر واخیستی، ما چې څه خوند پر واخلو. نو دا ډوډۍ مو وخوړه. ته یې دم خدای وراولي، ګران دی. ته به بیا 1.5 روپۍ راخیستې په 1.5 نه کېږي. 1.5 سیاول به راننوځې در ځای. بس موږ حالت ته ټیک یو. هوټل والا چشې ستا روش کې ما بنا پیس بس په یاد اویا شان کو په راو غواړو دال. هغه کله کله د چینې والا دونه خوش کې بروالا و غږ کې یو دال ولګو، هغه یې د دال څه لګېدم. وراسه وروايه خیر. دال زموږ خلک دلته منټلي هم نه خوري. وینې دا دال د پنجاب شی دی. زموږ له خلکو سره پنجاب ښه هم نه دي کړي که نه، ډېره کونې رازه خوړلي. بله ورځ د پنجاب ته لاړم، مال یار ګډي ته مال بل ملک له راغلی. وینې بلوچستان جنوبي پښتونخوا او د پنجاب دونې پارک ښایسته وطن یې. خو سیند بیا ډېر خوند کوي. سیند بیا په دا ډېر خوند کوي، پښتانه پکې زیات دي. دا مسکینان پښتانه، دا در په دره پښتانه، دا د ریډیانو والا، دا د هوټلانو والا. دا موږ اکثره کوشش هم کوو د پښتنو پر هوټلانو چای کوو، مړۍ خورو. موږ دوی به یو 100 روپۍ کې وږه چای هوټل خو نو بیا د پښتنو نه دی، بیا نه یې د چا دی. خدای خبر د چینیان دي، هلته چینیان هم شیان پخول. هغه فالتو شیان څه دي، کونې کومبر دی هغه زموږ په ویاله کې مېړه ای چا الټۍ ولې بل یې سر وینوي. ډول زما خواله تا ګرځي، تا مې سر نیولی. کونې کومباره موږ
کونې کومبر چې موږ په ویاله کې ووینو خوا م را ډکه سي دوی یې پخوي ته دا کنځانو سره چینیانو هم ډېره وساس ګوند دی په مارانو دوی مړېږي په کونې کومبر دوی مړېږي موږ خامخا وروره اچول ول یو ملا ډېر حلوا خوړلي و بیا ناجوړه سوی و وینې هغه حلوا کله کله سړی ټمبه کړي ډاکټر له چې ورغلی هغه ورته ویل چې دغه دا بوتل په ځان کې توکه نو به ښه سي ډول چې د دغه بوتله ځای کې راوایه خو حلوا به م خوړل مطلب نور حلوا به م خوړل که نه نو د نورې حلوا دا خلق پکې راوله دا لوکیشن کې راوله ګرانو کتونکو ته دا ښایست ورښکاره کړه دا سمندر کې راوله څو منټه جوړه وه بس ټیک دی و مطلب جوړوه یا تاوان یې پر یوټیوب له یهودیانو سره مسیالې ده ګپې به کوو دا لوکیشن خو همدا دی د ښکاره کوي زه چې یو ځای له ځمه ځامه چې ګران کتونکي په یو ځای ماړه کې اوس زه خو پورټیکلي ورغلی دی بیا د لیوه ناست دی نو یو مخ هغه خړ دیواله ته ناست یم سلامونه در اچوم نن تی پر لوکیشن خوند واخلئ مجلس ځکه ډېره و ګپې هم نسته بس راځي به عدلۍ ویډیو رنګه ګپه ده بل مه څه درته ویل موږ ول چې ګران کتونکي زما دغه وس دی چې په دا خپلو ټوکو یې ماړه کړم په دا ښایست یې ماړه کړم په دا جان یې ماړه کړم نور موږ خپله دونه مسکینان یو نو مجلس داسې دی دلته ملګري وایي ته پر پلاني ګپه وکړه ته پر پلاني ګپه وکړه دا ګرد مال دا دونه ښایسته خلک د ګر سره ګپه نه پر ځایږي او په چینل کې موږ ګر سره داسې ګپې کوو هم نه بیا دا ډېر ښایسته خلک دی یو ګپه رایاده شوه یو ورځ روان وم یو سړی هلته په کلاسۍ پلا کې مطلب یو خرکی د رنګ له خوا ډېر خوار وی د رنګ له خوا ډېر خوار وی یو لوی غوږونه مطلب موټر به ورته ودرېدی دغه به ویل چې لاس یې راکړی دی هغه به لاس نه وی ده غوږونه به زه روان یم داسې د ماښام د اذانو بعد ښه تیاره ده ښه په موټ کې روان یم بل وار یو کونج له چې ورنږدې سوم یو شی په راښکاره سو ول پخ خدای ستا ډېر یې وډورولم ما ورته ویلې ما ویلې ته دونه خرن یې چې پر چوک ولاړ یې مخامخ ولاړ یې بې پخه پخې دا پخ باید یو ښایسته سړی وکړي داسې پخ نه وکړي پر انسانانو به ګپې سله کوو خو ده د پخ چم وکړي خو ده دغه ځان برابر لوکیشن کې راوله دا خلک کې راوله هغه بروالاګان نه دي ویټر او دلته ګرد انګلیش زبان دی هغه ویټر هم کې راوله از موږ غم وټلان والا دي ای رنګه زاخي بس ته ورته دا پیسې لاس راوکړه یو شی نه ده په یار کې به مړ شي بس په هوټل کې مړی خوري چې راپورته سي پر هغه کمبله شنه ته یې د هوټل پر کمبله بیا بل یو راغلی دی پر هغه ځای زاولېږي ته ترالې پر کښېنه بیا به هوټل والا ته له دغه به منکې خلاص
ضروري نه ده چې موږ په کلاسیپلا کې یا په ژوب کې یا په سنځاوۍ کې راسئ ګرد نومان یاد کړو یا په دوکۍ له کراچۍ زه به دا یا په خانوزۍ کې یا په مسلم باغ کې یا په نومان راشا یاستئ یا په کوټه کې یا په مسخیل کې یا په پښین کې یا په چمن کې یا په یارو کې یا په سرانانو کې یا په ګلستان کې یا په کلي عبدالله کې موږ دا رنګه ماحول جوړ دا رنګه ماحول سره موږ ته قدرت نه دی راکړی دلته سمندر شته ساده هوټل دی ښایسته دی صفا دی یو صفا ګلاس دی یو صفا ټیبلان نسته بس کمباله د ښایسته غابونه د صفا یې پیالې د صفا یې زموږ پیالې ګرځي دا رنګه دي چې درته کښې دي درته خاندي نه هغه ماتې سي بیا اډر هغه یې مات روشوي چې دغه یې اډر خوشکان هم دي چای خوراړه ودره منه وسای په اخلاق ته هوټل چلای په دغه اخلاقو کور ګزارنه کوي ته هوټل په چلای بس نور نو د خدای په اماني درځه غواړو هغه یوه ګپه وکړه تبلیغ ولاو ته پیغام ورکړي زره رسېدلی مه راځئ جی اچویس منډې درپسې والي په سیروزی بوالي او کراچۍ له راغلی یم هم مطلب دا به هم زه هم تبلیغ یې دلته د علي وزیر پر سر درنه شروع ده نو دا هم د کام دپاره یو لوی تبلیغ دی موږ بیا دغه تبلیغ کوو بس په هغه تبلیغ کې هم خلکو زه ډېر زیات خراب کول شوکه ته توبه مې ده د اسلام توهین کوې زه څه له د اسلام توهین کوم زه ولکه د هندوانو توهین لا وکړم زه ولکه د سیکانو هغه وکړم زه ولکه عیسایانو هغه وکړم زما د خلکو په مذهب څه کار دی خپل مذهب مې اسلام دی که مې یو لمونځ له لاسه کېدی که وبې که مې نه کېدی خدای د عفه راته وکړي د خدای پاک شی دی خدای پاک د انسان په ظلم ډېر خفه کېږي دا زموږ ولمنځو ته نه دی ناست نه خدای خبر دی چې زموږ له زده دي نه مه دې زده د هغو د وخت منځونه دې راښولي یعنې د عربي زبانونه دوی په پښتو راښولي که نه نو نور خو نیک عملونه کو او په هغه ګپه کې زما مرام خالي دا دی مطلب ما وایي و چاته سپکه خبر نه ده کړې نه ما د چا توهین کړی مرام زما صرف دا دی چې شوق نه ځي وایي اوس زه ګناهګاره یم پر نه تلو سړی کله کوپر ته اوښتی نه بس زه نه ځم زه خامخا سیروزه نه ده په چکر هم نه ځم زما موټ دی مطلب ته ما کراچي له بیا زه نه ځم نو دغه درنامه هم دا ده تېره که نورې شپې به هم ورځو چې څوک وس لري باید وراسي خپله زه له نورو بلکل هغه د پښتني مینې کم یو شی چې پکې راکښېږي چې پر هر چا بده ورځ وه په هغه کې به زما کردار وي مطلب که مګیانټه وسوئ که مدوې وسوئ وسه د علي وزیر د کام سړی دی یو پښتون دی یو افغان دی اتلس جنازې له کوره وتلي دي جیل دی عدالتونه هم یایي چې شایه نه دی کړی بس د هغوی په طبیعت یې کښېنولی نو داسې په طبیعت خو نو نه زله را رسېږي بس خدای مو خوشحاله لره موږ خپل تبلیغ وکړئ ترسره مو کوئ نور به هم پر مخ مبارزه کوو ټوکې به کوو ګپې به کوو ځان به نه وزنو هغه ګپه خو ما درته وکړل دا ډېر بد کار دی چې په کام مه ځان سبسکرایب کوئ اوس زه مړ شمه کام ډېغ دی ټوکې غواړي زموږ دپاره یې امبیانې اچولي دي اوس زه مړ شم ښه په طبیعت هلته پروت یم دا به ډېر بد کار بس زه یې په مخ هم ښه کور مو ودان